بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د یو څو خوبونو تعبیر کوم. جالب خوبونه دي. یو کس خوب لیدلی وایي اس د صدقې په نیت باندې حلالیږي او زه مخالفت کوم. بل چا خوب لیدلی وایي پلار سره مې سرمشي کوم لاس نه راکوي. بل چا خوب لیدلی وایي خور مې تور جامې او سر یې ببر وي. بل چا خوب لیدلی وایي دوه وارې مې دا خوب ولیده چې سکروټې په څنګ کې ناست یم. او بل چا خوب لیدلی وایي ډوډۍ ته اور اچوم وایي. بل څوک بې اوبه اچوي. بل چا خوب لیدلی چې غنم ریبم. او بل چا خوب لیدلی چې د مخ دانې نه مې وایي چینجي راوځي. او بل چا خوب لیدلی وایي چې پلار مې وایي چې ما تیزې اوبه ویسي او یو کس ته لاس ونیسم جګ مې کړي. نو دا خوبونه تعبیروي. اخره پورې مې سره پاتې شئ. که چینل کې نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ، ملګرو سره شریک کړئ. که تاسو خوب لیدلی وي نو د چینل کې زما واتساپ نمبر شته، هلته خپل خوب تاسو وایس سره ریکارډ کولی شئ یا لیکلی شئ. او دلته کمنټ کې هم خپل خوب تاسو لیکلی شئ چې خوب کله پوره ولیکئ تاسو دلته انشاءالله تعبیر کیږي. نو راځو اول خوب ته. وایي آس مړي ته د صدقې په نیت حلالوي یو څوک بل کس. زه مخالفت کوم، ورته وایم چې دا عمل مکروه ده، دا کار مکروه ده، غوښه د دې صحیح نه ده، د دې حلالول صحیح نه ده. او بیا وروسته وایي ګورم چې دا هر څه دا یې حلال کړي وي، غوښه مې تقسیم کړي او هغه وینې زه پاکوم. نو دا داسې خوب ده چې دې نه معلومیږي چې ته کاروبار کې یو څه مشکلات لرې. د حکومت د قوانینو په سبب باندې ستا کاروبار کې یو څه فرق راغلی چې هغه ستا کاروبار لږ کم شوی ده، په رزق و روزي دی لږ تغییر راغلی، کم شوی ده درته د هغه د حکومت د قوانینو په سبب باندې، عام قوانینو په سبب باندې او محدود شوی ده ستا کاروبار. مالي مشکلاتو باندې تعبیر کیږي. او داسې بیا ته وایې چې دا وینه زه پاکومه، نو دا بیا ښه تعبیر لري. معنا دا چې دغه کم وینه په خوب کې مال باندې تعبیر کیږي. معنا دا چې کم د مالي مشکلات ته رسېدلي دي د دې انشاءالله ازاله کوي، ته جبران یې کوې. دا ته همداسې لاس تر زنې نه کښېنې بلکې داسې کار ته کوي، داسې تدبیر سنجوي چې بېرته دغه کم قوانینو په سبب باندې چې ستا رزق و روزي کې مال کې کاروبار کې کموالی راغلی هغه بېرته انشاءالله جبیره کیږي. تشویش ورته مه کوه. والله تعالی اعلم. دویم خوب ده. وایي پلار ته مې لاس ورکومه هغه ستړي مه شي، وایي را سره نه کوي. وایي ما سره توپانچه وي، وایي همداسې خطا ډزې وکړم دې خوا وخوا او بیا کوشش کوي چې پلار مې ما نه توپانچه واخلي. او زه ورته وایم چې مه نږدې کېږه، هغه نږدې کېږي. وایي زه پلار باندې مې ډز وکړم په سینه یې وولمه او مړ شي. نو دا خطرناک خوب ده. د دې تعبیر دا ده چې ته ناجایز اعمال کوې، داسې کارونه کوې چې هغه ستا د کورنۍ د نوم او نشان سره مناسب نه ده او د پلار قدر ته نه کوې. او همدارنګه د کور د مشرانو مخالفت کوې ته او داسې کارونه کوې چې ته اعتراض لاندې راځي. تا نه یو غټ ګناه کېږي، تا نه د یو چا په حق کې ظلم کېږي، د کورنۍ د افرادو په حق کې کیدای شي پلار په حصه کې دې ونی شي، بل چا په حصه کې. خو دا پلار په خوب کې ځکه تا ته راغلی چې دا ډېر اوچته کس ده چې که ده ته داسې یعنې ته تصور وکړه چې ته ده ته ته ضرر رسوي نو تا سره څه پېښېږي. دغسې ته فکر وکړه بل چا د کورنۍ د قوم کې د بل چا ته ضرر رسولو دغه بېقدري کول او یا داسې ناجایز اعمالو کې مداومت کول یا د مشرانو مخالفت، نو دغه شیان که ته کوې نو څومره ته به اعتراض لاندې راځي او څومره مشکلات به تا ته جوړېږي. نو دغه کې یو تنبیه ته تا ته چې ته متوجه اوسېږه چې تا نه داسې کار ونه شي چې ستا قدر کم شي، اعتراض لاندې راشي او ستا د کورنۍ نوم نشان مخالف کار نه درنه صادر شي چې بیا ته پرې کم راشي. الله تعالی دې داسې نه کوي. والله تعالی اعلم. وایي خور مې خوب کې ګورمه چې تور کالي په ځان وي او ببر سرې وي. نو دا تور کالي څه ده په خوب کې دا ښه تعبیر لري. تور کالي دا اکثر مشران او قدرت والا خلک قومندانان دا په ځان کوي. نو دا تور کالي څه ده په خوب کې دا په قدرت باندې، په مشکلاتو باندې، په برلاسۍ او مشري آرزوګانې چې کوم پوره شوي نه دي دغه په انتظار کې هغه د پوره کېدو علامې دي. او ببرسري څه ده؟ دا سره ته وایي چې ببر د دې خور دی نو دا په ناشکري باندې تعبیر کېږي. دا لږ ناشکر هم دی، د مشکلات په حل کېدو ده، حالت په ښه کېدو ده، خو دا یې لږ ناشکره ده، د ژوند نه دلسر ده، ګیلهمن ده. دغه ګیلې او ناشکري دی ونه کوي، انشاءالله د ده مشکلات په ختمېدو دي او حالات په ښه کېدو دي، تغییر راځي
او دته الله تعالی قدرت او مشري ورکوي او څه کم کمی راغلي د په قدر او د ده په ژوند کې هغه انشاءالله ټول جبران کېږي پوره کېږي دا ښه خوب د الله درته ښه کړي والله تعالی اعلم. څلورم خوب دا وایي دوه وارې مې خوب کې دا ولیده چې سکروټې وي غټې غټې او زه وایي څنګ کې ورسره ناست یم ورور مې هم وي نو دا سکروټې څه کله اور ښه تازه وي پکې دا ښه تعبیر لري ځکه اور بلول لږه کې سخت ده اور بلول معنا داسې ته د ګرمۍ لپاره ځان ګرموي یا چې پخلی پې کوي نو هغه د رزق اسباب جذبه کار کول زحمت ویستل او څه کله ته تیار سکروټې ګورې نو دا په هغه اسانه رزق راتګ باندې تعبیر کېږي چې رزق تا ته اسانه راځي کم رزق ته کم مال ته څه ته په تمه یې هغه انشاءالله د خپل مواعید نه د خپل وخت نه هم تا ته په مخکې به راځي او همدارنګه د جذباتو باندې هم تعبیر کېږي او په چیلنجونو باندې چې ستا په ژوند کې چیلنجونه دي ځکه په حدیث شریف کې راځي چې د دین آخر زمانه کې دینداري داسې کېږي لکه سکروټه په لاس کې نیول نو دا هغه سختیانې چیلنجونه چې ستا په مخ کې دي چې هغه ته ګورې او دغه د حل کولو په لټه کې او کوشش کوي چې هغه تا ته ضرر ونه رسوي او په دې باندې هم تعبیر کېږي نو دا په هر صورت ښه تعبیر لري په هغه صورت کې چې ته د سکروټو نه په تکلیف شوی نه ورسره نږدې یې او په تکلیف شوی نه اور ډېر نه ده کنټرول ده تف دی په تکلیف نه او که چېرته د دې د تف نه ته په تکلیف یې نو بیا په همدغه دینداري او په سختي باندې تعبیر کېږي څه مشکلات لري او که چېرته همداسې وي رڼا کوي یا حرارت لري په مناسب اندازه باندې او ته ګرمېږي او عادي وي او اور چېرته نه لګېږي نو بیا ښه تعبیر لري دا بیا په دې اسانه رزق راتګ ښه حالت ښه تغییر دې باندې تعبیر کېږي او حلال رزق باندې تعبیر کېږي والله تعالی اعلم. پنځم خوب دا وایي ډوډۍ ته اور اچول څنګه دي وایي زه ډوډۍ ته اور اچوم بل کسال ته وي هغه په اوبو باندې بېرته د اور مړ کوي نو دا د ژوند فشارونو باندې تعبیر کېږي ډوډۍ ته اور اچول دا ښه تعبیر نه لري اقتصادي مشکلاتو نه ویره باندې هم تعبیر کېږي آینده څه کم تا ته څه کم مشکلات اقتصادي پېښېږي په هغه باندې تعبیر کېږي په دې باندې هم تعبیر کېږي چې ژوند اساسي مشکلات جذباتي رویه کوي لکه اساسي مشکلات د ژوند چې هغه رزق روزي چې ده ډوډۍ دا د ژوند اساسي جز د خوراک د زموږ دې ته اور اچول معنا داسې اساسي مسایل د ژوند کې جذبې ښودل او هغه په داسې شکل باندې فشارونه هغه د ځان نه دفع کول چې هغه کیدای شي تا ته ضربه ورسیږي او د اقتصادي مشکلات څخه کم ویره ته لري کې دغه مسایلو په حل کې ستا لخوا هغه جذباتي کېدل او صحیح حل لاره نه لټول او بل څوک ستا سره کومک کوي نو هغه ته وخت نه ورکول بل چاته وخت ورکړه په خپل ژوند کې مشوره ورسره وکړه مایوسه کېږه مه او که څه مشکلات وي څه ویره وي نو هغه په شریکه باندې په مشوره باندې په دعا باندې هغه مسایل الله تعالی انشاءالله درته اسانوي والله تعالی اعلم. شپږم خوب دا وایي غنم ریبل وایي څنګه دي په خوب کې غنم ریبل لکه دا غنم څه ده دا کرل کېږي او بیا ډېر وخت انتظار کېږي چې د دې نتیجه راوځي نو تاسو کتلی په خوب کې څه تیار غنم ته ریبي نو معنا داسې کوششونه دي مخکې کوم کوششونه تا کړي دي هغه کوششونه نتیجه ورکوي د هغه د خپل د کوششونو د زحمتونو نتایج ته ګوري او ستا قدر زیاتېږي په ټولنه کې او ته مالداره کېږي ځکه دا غنم څه ده دا د اساسي خوراک ده د انسان نو څه دا څومره زیات ته ګوري او په اسانه ګوري څه ته لاسته یې راوړي نو دا په رزق او په روزي او د نتیجه اخیستل زحمات نتیجه ورکولو باندې تعبیر کېږي والله تعالی اعلم. بل خوب لیدلی ده وایي د مخ دانې نه مې وایي چینجي راوځي او زور ورکړم وایي نور هم راوځي دا یو طرف ته مخ نیسۍ وي دا یو طرف ته صرف داسې وي نو د خوب کې انسان کله وګوري چې یو شی د انسان نه وځي دا ښه تعبیر دی لکه چینجي وځي او داسې اضافي شی د بدن وینه چې وځي دا ښه تعبیر نه لري خو اضافي شیان چې په بدن کې وي مثلا ریم یا زوی چې د زخم نه وځي او چینجي وځي دا شیان ښه تعبیر لري دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ستا څه کم تشویشونه دي کم آبرو عزت ته دې فکر کوي چې کم تاوان رسېدلی ده هغه مسایل انشاءالله نه کېږي او که چېرته داسې وي چې ستا په مخ دانې دي او دا تا سره تشویش دی نو بیا دا خوب تعبیر نه لري او که ستا په مخ دانې نه وي او دې سره تشویش دې نشته نو بیا په دې باندې تعبیر کېږي چې انشاءالله ستا آبرو عزت که خطر کې ده څه احساس کوي څه ډر لري څه رازو د افشا کېدو نو هغه شاید انشاءالله نه کېږي ته بیا به وکېږي نه الله تعالی تا باندې پرده اچوي الله تعالی باندې ښه ګمان ساته او کوشش وکړه چې که کمی او ذاتي ګناه هم درنه کېږي نو په افتخار ونه کوي بل چاته یې ونه وایي نو الله تعالی انشاءالله په تا باندې پرده اچوي او بې ابرو کوي او بې عزته کېږي نه الله تعالی هم دې وساتي والله تعالی اعلم. اتم خوب دا وایي
پلار مې خوب لیدلی څه وایي تیز اوبه وي ما ویسي او بیا یو کس وي هلته زه ورته لاس ورکړم او ما جګ کړي. نو دا پلار باندې مسؤلیتونو باندې تعبیر کېږي چې ستا پلار باندې ډېر زیات مسؤلیتونه دي او هغه په دې مسؤلیتونو ته یوازې ده د ژوند او د ژوند ډېر مسایل یوازې هغه ته پاتې شوی ده او ته څه په هر شي کې مصروف وې نو هغه څه کم مسایل پلار ته دې معلوم دي پلار د هغه کې مصروف ده هغه مسایلو کې ته دلچسپي نه لرې همکاري نه کوې او پلار سره دې ته په سختو معاملاتو کې ته ورسره یو ځای کېږې نه کورنۍ مشکلاتو کې ته کوشش کوي چې ځان ګوښه کړي نو که دغسې مسایل وي نو کوشش وکړه چې پلار دې په یوازې پرندې دی هغه باندې ډېر فشار د پلرونو باندې ډېر زیات اکثر وخت فشار وي چې هېڅ عادي حالتونه کې مغو ته سل رقمه تشویشونه یي سل خبرې په زړه کې ګرځي نو کوشش وکړه چې همیشه پلار سره دې په تفاهم کې اوسېږي او هغه سره هر مشوره وکړي هغه ته همیشه خپل ډاډ ورکړي دغه ډاډ ځان ته حاصل کړي دغه دعا ځان ته حاصل کړي نو دا و د نن ورځې خوبونه الله تعالی دې وکړي چې دا ورونه خپل د خوبونو تعبیر واوري چې کله خوبونو تعبیر هم واورېده ما ته دلته یو کامنټ کړي یو اطمینان ما ته راکړي د دې څه فایده ده یو فایده دا ده چې زه مطمئن کېږم چې دا زما تعبیر دا صحیح و او که چېرته کمی او زیاتې پکې نو هغه سوال مانه وکړئ مزاحت مانه وغواړئ په دې باندې زه نه خفه کېږم او بل فایده یې دا ده چې یو بل مسلمان دا ویډیو ګوري هغه دې ته مشابه خوب ګوري نو چې دغه تعبیر باندې تا رضایت وښودی نو هغه هم په دې باندې مطمئن کېږي نو دا انشاءالله په هر صورت کې ستاسو دا لایک کمنټ او دا چینل کې فعالیت دا خیر ده انشاءالله خلکو ته خیر رسیږي د چا سوال حل کېږي د چا خوب تعبیر کېږي نو په دې کې تاسو ما سره همکاري کوئ او همیشه زه تاسو سره واده کوم چې خوبونه په وخت تعبیروم دا 2 ورځې ما نه ویډیو ونه شو څه مصروفیتونه و نو دا انشاءالله زه کوشش کوم ډېر زیات چې دا مسایل هر څه په وخت وشي خو ویډیو جوړول دې ته وخت ورکول خوب تعبیرول دا ډېر مشکل کار ده